سلامونه د نن خبره نننۍ بحث ستړي مشئ قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسې خبر یاستئ په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې خلک شکایت کوي چې ورکړل شوې برېښنا یې کمزوري برېښنایي وسایل هم نه چلنوي. برېښنا ډېره ضعیفه شوې ده او حتی په ځینې شکایتونه دا هم دي چې وخت ناوخت پرچاوي دومره ډېره شي چې خلک له ګڼو ستونزو سره په دې سره ګرمۍ کې مخ کېږي. دا چې ولې د برېښنا ولټیج دومره رالوېدلی دی، برېښنا دومره کمزورې شوې ده، د خلکو شکایتونه څومره پر ځای دي، ستونزه چېرته ده او ولې جلال آباد برق دومره کم شو په داسې حال کې چې له نغنو پوره برق راغلی و. د نن خبره په ننني بحث کې پر همدې غږیږو. بحث ته مو د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس ښاغلی انجینر صاحب اکرام الله عابد راغوښتلی. رئیس صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. خیر په لومړي سر کې تاسې او ستاسې د تلویزیون لارې د ننګرهار ولایت ټولو درنو شریفو ولسونو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تشکر ښه اوسئ. که د یو ننګرهاري په توګه د یو څوک مخ ته دا پوښتنه کیږي د جلال آباد د ښاري په توګه چې زما برق ولې ضعیفه شو، زه غواړم چې د ننګرهار په دې روان بهیر د برېښنا باندې بحث وکړم. که کوم موضوعات بیا په منځ کې پاتې شو تاسې به وکړئ. اوس مهال په ننګرهار کې موږ د درونټې په شمول 6 میګاواټه برېښنا لرو، یعنی ظرفیت لرو چې همیشهوار سب سټیشن کې کوم پاور ترانسفرمري دي، یعنی ظرفیت په دې اندازه ده. ولې شبکه جوړه شوې ده د 120 میګاواټو په ظرفیت باندې، یعنی د موږ په شبکه کې ناصبه طاقت 120 میګاواټه ده. یوه ستونزه اساسي هم دا ده چې کله موږ 6 میګاواټه ظرفیت ولرو او ناصبه طاقت 120 میګاواټه وي، نو دا خپله یوه اساسي ستونزه ده، کمبود د انرژي ده. کمبود د انرژي سره مواجه وو. ولې کمبود د انرژي نه یوازې په ننګرهار کې بلکې متاسفانه د ملک په سطحه موږ وارداتي برېښنا اخلو او د ملک په سطحه چې کومه سروې شوې 200 میګاواټو ته اړتیا ده، او خپله د ننګرهار په ښار کې داخل د ښار پرتې ولسوالۍ لا پرېږده چې داخل د ښار چې کومه سروې شوې ده 300 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. یوه ستونزه اساسي دا ده چې کمبود د انرژي ده او شبکه زیاته جوړه شوې. البته که په دې باندې اوس بحث وکړو، دا یو تعاملي چې کوم مخکینی رئیس دی بل راځي بیا معمولا وایي چې خپل بام اوري په هغه، خو اساسي هدف دا ده چې شبکه ظرفیت ته نه دي کتل شوي، اوس شبکه زیاته جوړه شوې. دوم اساسي ستونزه چې تاسې یادونه کول د ولټ د ضعیفوالي. ولټ ولې ضعیفه کېږي؟ دوه عوامل لري. یو عوامل دا ده چې کومه برېښنا چې موږ او تاسې ننګرهار کې استفاده کوو زیاتره موږ او تاسې وایو چې د نغلو برېښنا بند څخه. البته دا د نغلو برېښنا بند څخه نه ده، یوازې دا سینکورنایز ده، یعنې همجهته ده. د نغلو او وارداتي برېښنا سره یوځای کېږي، بیا بالاخره ننګرهار ته راځي. کله چې موږ او تاسې اوس برېښنا نه استفاده کوو دا وارداتي برېښنا ده، چې وارداتي برېښنا هم د ازبکستان نه ده، نو ټول د لین فاصله یعنې لرې کېږي. کله چې فاصله لرې کېږي دا تخنیکي عمل ده چې ولټ ضعیفه کېږي. یو اساسي لامل دا ده. دوم عامل دا ده چې کله تاسې پوهېږئ چې مصرف زیات شي نو دلته د سقوط ډراپ کېږي، یعنې ولټ ضعیفه کېږي، چې په هغې کې بالخصوص په د ژمي موسم کې نه چې موږ 2 حالته کې مصرفونه ډېر لرو، یو په ژمي کې یو په اوړي کې. خو په ننګرهار کې چې دا هغه په اوړي کې د پیک وختي یعنې مصارف زیات دي، په ژمي کې په کابل کې مصارف زیات دي. که په ژمي کې فکر وکړه 30% اضافه باري، په اوړي کې 10%. چون ننګرهار ګرمسیره ولایت ده، ولس هم نه ده ملامت، درجه د حرارت کله تر 48 پورې رسیږي. کله چې ګرمي زیاته شي د خلکو مصرفونه زیات شي نو معمولا دغه ولټ ضعیفه کېږي. بله اساسي خبره دا ده کله چې یو کور د سروې کس ورځي د برق انجینر ډیزاین کېږي یا ترانسفرمر انتخابېږي، هغه په یو ساعت کې 3 کیلو واټه نیول کېږي په اوسط ډول باندې د یو کور مصارفو. نو کله چې ګرمي زیاته شي همزمان ولسونه هم د هغه زیاتو وسایلو نه استفاده کوي چې هغه په یو ساعت کې 6 میګاواټو کیلوواټو ته رسېږي. کله چې 6 کیلوواټو ته ورسېږي نو په شبکه کې کوم مناسبه طاقت چې د خلکو ته ډیزاین شوی په ساحه کې هغه د خپل هغه ظرفیت نه 2 چنده زیات مصرف خلک کوي. کله چې وکړي دلته یو آله ده منسوج دفاعي آله ده، نو هغه معمولا ښکته کېږي چې ښکته نه شي ټول ترانسفرمر ورخلي. یعنې دغه کومه اضافه باري چې ده دا موسمي ده په ننګرهار کې 2 نه تر 3 میاشتو پورې معمولا دا ادامه لري. کله چې دا ګرمي ختمیږي بیا بیرته نورمال حالت ته راځي. لکه تاسې ژمي کې د دې شاهدان یاستئ، خلک هم د ما اواز اوري چې ژمي کې موږ او تاسې پرچاوي نه درلوده. یو هغسې په کمبود د انرژي وجه نه وه، خو که تخنیکي کوم عواملو د هغې په وجه باندې تخنیکي علت نو هغې نه علاوه موږ او تاسې پرچاوي نه درلوده. اساسي ستونزه هم دا ده چې موږ او تاسې په همیشهبار کې کوم تغذیه چې یا منبع چې لرو چې دا برق ته توزیع کوو، اصلا دا هغه اخرني حد ته رسېدلي، یعنې ظرفیت نه پسې اضافه شوي. ځکه موږ ته وایي چې درجه د حرارت د پاور ترانسفرمر به 80 نه لوړه نه شي، که لوړه شي خدای ناخواسته انفجار کوي دا ترانسفرمر، نو دلته 90 ته رسېږي په دې ګرمي کې. نو تاسې به عملا کېدای شي کله ورم شي لیدلي به مې بیا د موږ فني کارمندانو پایپ نیولی د دې لپاره چې هلته کولر یې هم لګولي دي چې هغه درجه د حرارت لوړه لاره نه شي. نو د دې لپاره
چې هلته موږ دا حالت وکته د حل لارې لپاره موږ جدي لاس په کار شو او پرون موږ په کابل کې جلسه درلوده کله چې منبع موږ تاسې تقویه نه کړو نو توضیح نه شو کولی او ما مخکې یادونه کوله چې شبکه ناسبه طاقت 160 میګاواټه او موږ ظرفیت ټول جلال آباد ته اوس څومره برق راځي وارداتي او ټول سره یو ځای کې جلال آباد ته په کلي شکل څومره برق انده اوس تاسې لرئ؟ موږ په کلي ډول ما مخکې یادونه وکړه چې 6 میګاواټه په ظرفیت د درونټې په شمول جذب لرو نو د دې لپاره موږ یو بل پاور ترانسفارمر چې صنعتکارانو سره قرارداد وشو په دې راتلونکي هفته کې به تاسې عملا شاهدان یاستئ په ننګرهار کې به افتتاح کیږي وزیر صاحب د تجارت هم راځي د برېښنا عمومي رهبري نه مشران راځي نو صنعتکارانو سره د یو تفاهم له مخې چې ډېر زر په یوې میاشته کې دا ترسره شي دا ستونزه 80 نه تر 90% پورې دا هم حلیږي یوې میاشت بعد خو به ګرمي هم ختموي نو معمولا خو برق خو داسې 4 وخت کې پکار وي ولې اوس د ګرمۍ لپاره خوشبختانه چې مخکې تاسې په جریان کې وي چې شپه ورځ پرچاوي وه دا څو ورځې وړاندې بیا موږ د صنعتکارانو سره یا د فابریکهدارانو سره په مجموع کې چې څوک شخصي ترانسفارمر لري یعنې غټ مشتریان دي دوی سره هم جلسه ونیوله د ډېر بحث نه وروسته په دې موافقې ته سره ورسېدو او تعهد یې راکړه چې د شپې لخوا به موږ پرچاوي کوو عام ولس به پرچاوي نه ویني او د ورځې لخوا په ساعتوار ډول باندې هغه هم د دې لپاره چې په ساحه کې ترانسفارمر ونه سوځي منګه په ساحه کې پرچاوي کوو خو د شپې لخوا به پرچاوي نه علاوه له دې نه چې هغه تخنیکي مشکل رامنځته کیږي هغه په مجموع کې یعنې د کمبود د انرژي په وجه باندې به پرچاوي نه کیږي همدا اوس لیدل کیږي رئیس صاحب د شپې موږ خپلان په جلال آباد ښار کې اوسېږو د برق نه استفاده کوو دغه برق نه 10 دقیقې بعد 15 دقیقې بعد حتی کله چې راغلی 15 دقیقې بعد یو دم برق لاړ شي 15 دقیقې وروسته بیا را پیدا شي بیا نیم ساعت بعد بیا ورک شي لاړ شي بیا نیم ساعت بعد بیا را پیدا شي یو لوی مشکل او دا خو ستونزه داسې ده ما وویل چې یو د کمبود د انرژي ده یو تخنیکي ده تاسې پوهېږئ کله چې موږ او تاسې د عادي جانریټور نه استفاده کوو 3 کیلو واټه هغه هم چې کور کې چالانو یا ګولېږي نو فابریکه ده معمولا تخنیک ده دا اوس نن هم لوډ پې ډېر دی لوډ پې دا نن هم چې موږ او تاسې اوس دلته ناست یو شاید دا ځای برق نه لري په دې دلیل چې موږ پرون په دې فیصله وکړه په رهبري کې صنعتکارانو مو چې د 2 میاشتو لپاره د دې همجهتي حالت نه یعنې سنکورنایز نه وځي د 2 میاشتو لپاره چون په ننګرهار کې ګرمي زیاته ده زه شخص د غالب صاحب نه هم ډېره مننه کوم چې ننګرهار ته توجه وکړه او خپلو مسؤلینو ته مو ویلې چې تاسې د 2 میاشتو لپاره د نغلو برق ورکوئ مطلقا وارداتي نه اخلاص کوئ نغلو ته ورکوئ کله چې د ننګرهار ګرمي ختمیږي بیا به بیرته تاسې دا همجهته کوئ نو اوس هم په دا پیډرونه چې ګل او چالان کېږي د دې په علت هم دا ده چې هغه برق د نغلو موږ اخلو نن انشاءالله دا ستونزه حلیږي هغه د ولټ مشکل چې دا حلیږي څه وخت به حل شي دا نن حلیږي سر له ننه به د نغلو برق راځي جلال آباد نغلو برق به راځي جلال آباد ته خو البته د 2 میاشتو لپاره په دې دلیل که بیا چېرته موږ دایما د نغلو برق ولرو تاسې پوهېږئ چې کله ناکله د ژمي په موسم کې کمبود د اوبو وي کله چې په ډنډ کاسه کې اوبه نه وي خو ماشینونه هم درېږي بیا نو موږ به دلته ډېر پرچاوي سره مخ یو نو دا 2 میاشتې دوی یو لطف وکړه مرکزي ادارې دا چې د نغلو سره شي 2 میاشتې وروسته بیا بیرته وارداتي سره موږ یو ځای شو نو هغه بیا موږ بیرته ننګرهار ولس ته ګټه کوي اوس د پیله لپاره د 2 میاشتو دا به د نغلو سره یو ځای تاسې وړاندې په خپلو خبرو کې ویل چې د جلال آباد ښار دپاره 300 میګاواټه برق ته ضرورت دی همدا اوس تاسو په کومو ساحو کې برق توزیع کړی د جلال آباد موږ چې ګورو حتی د ښار نه لرو ساحو ته هم توزیع شوی دی نو داسې دا یو تعامل هم ده ما مخکې مې یو چا سره دا بحث وکړه چې ما که تاسې د ما په ځای ته راشئ او کښېنئ یو ورځ داسې یو تعامل ده چې خلک راځي شکایت کوي چې 6 کاله کېږي پایې راته ولاړې دي او هم 20 کیلو ولټ هم 400 او حتی بکسې هم نصبي دي په ډېرو ساحو کې لینونه ولې 6 کاله کېږي موږ هم د دې خاورې تابعیت لرو موږ هم انسانان یو او ګریوانش کوي هغه وایي چې زه مستحق یم باید ما ته برق راکړي نو زه چې وګورم د ما راتګ نه مخکې ما تاسې یادونه وکړه چې تر بارآباده پورې وګوره همداسې په ټول ننګرهار کې شبکه سازي شوې ولې متاسفانه ظرفیت د پاور ترانسفارمر یا ظرفیت د لین په نظر کې نه ده نیول شوی اوس دغه ورور چې راځي هغه هم د دې ننګرهار باشنده ده راځي او په همدا وایي چې 6 کاله کېږي پایې راته نصب دي او نیم کار شوی نیم پاتې نو تاسې ولې ما ته برېښنا نه راکوئ زه چې راغلی یم موږ هغه نوو ساحو ته داسې برق نه ده ورکړی د مثال په ډول اوس غونډۍ کلي کې د موږ کار شروع ده نو زه چې راغلی یم دا یو کال کېږي هلته پایې نصبي دي هم 400 هم 20 کیلو د مثال په ډول کیبل پکې کش ده یو ترانسفارمر ته اړتیا لري نو چې اړتیا لري نو هغه خلک هم وایي چې 6 کاله کېږي موږ انتظار کړی موږ هم حق لرو باید برېښنا ته لاسرسی ولرو نو که اوس هغوی جوابی نو دا یو ستونزه ده جدي ځکه هغوی هم تقاضا لري که په تخنیکي شکل حساب کو موږ باید موږ یو میټر هم توزیع نه کړو په همدا دستي په ننګرهار کې باید یو میټر چاته ور نه کړو ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې ناسبه طاقت 160 میګاواټه تیار نصب ده شبکه جوړه ده او موږ لرو 6 میګاواټه برېښنا په دغه بل پاور ترانسفارمر سره چې نصبه وي لا هماغه کم چې ظرفیت لرو هغه باید دغه کو ورسیږي ورته نو دلته ننګرهار چې ده په اوسنیو شرایطو کې یو خو د ټول افغانستان کور ده
دروازه ده چې هر څوک راځي اول دلته میشته کېږي که خیمه کې هم اوسېږي باید هغه وي چې زه برېښنا ته لاسرسی ولرم. بل صنعتي ولایت هم ده، د فابریکهداران هم دي، تجارتي ولایت هم ده، نو تقاضا ډېره ده. کله چې تقاضا ډېره شي په مقابل کې عرضه کمه شي او متاسفانه تقاضا هم داسې تقاضا چې د اداره تخنیکي ده. کله ناکله ولس خو ملامت نه ده، ټول تخنیکي کېدلی نه شي. تقاضا غیر تخنیکي او د منګ عرضه چې ده تخنیکي ده. دلته خپله یو ټکر منځته راځي. نو اساسي جدي ستونزه دا ده. نو یو طرف ته که ګورو باید منګه یو میټر هم توزیع نه کړو. نو روزمره په حدود 1500 نفر راځي او چغې وهي چې منګه کلونه باید هغه وکړو. نو د دې اساسي حل لاره دا ده چې باید منابع تقویه شي او منګه نور انرژي جذب کړو. که دا دې باندې په کوتاه مدت او طویل مدت پلانونو باندې منګه کار کړی، لکه د مثال په ډول کوتاه مدت هم دغه چې د یوې میاشتې په موده کې پاور ترانسفرمر نصبېږي چې ناصبه طاقت حل شي، او د طویل المدت لپاره خو هغه کوم موضوعات چې دي چې بند او خو بعضې سیاسي مسایل دي که نه د کونړ بند. خوشحاله اوس همدا که اوږد پلان باندې سړی بحث وکړي نو دغه تجارتي شوې ده برېښنا اوس خلکو ته ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي، که حکومت هم ورکول د پیسو په مقابل کې، اما اوس تقریبا نیمه دولتي شرکت اخیستی دی، دو پیسې ترې نه اخلي. خو تاسو وړاندې ویل چې د لین ظرفیت ته نه دي کتل شوي او برق توزیع شوی دی، شبکه غځېدلې ده. یعنې اوس چې کوم لین له لغنونه راغلی دی دا لین د هغومره برق د توزیع ظرفیت نه لري، یا د برق د انتقال ظرفیت حتی نه لري چې جلال آباد ښار رڼا کړي. نه، کوم موږ څو قسمه لینونه لرو. یو دا لوړ ولتاژ چې ده، لکه تا چې یادونه وکړه، یو 110 چې د نغلو نه راغلی، هغه د 300 میګا واټو ظرفیت لري. مقطع یې دا ده، هدف دا ده چې کوم ناصبه طاقت چې موږ پاور ترانسفرمر لرو دا توزیع چې کوو، هغه پاور ترانسفرمر چې په همیشه بار سبسټیشن کې ده د هغې ظرفیت ته نه دي کتل شوي، یعنې دا 20 کیلو شبکه چې جوړه شوې ده یو اساسي موضوع دا ده. او په کل کې خو ما مخکې یادونه وکړه که دا د لین مقطع 300 میګا واټه وي، ولې هلته خپله برېښنا وارداتي ده، دونه زیاته برېښنا نشي ورکولی ننګرهار ته. خپله تاسې وینئ پایتخت ده او پایتخت د ټول ولایتونو خپله په پایتخت کې پرچاوي ده. تاسې اوس وینئ عملاً چې 40% پرچاوي هلته هم تطبیقېږي، یعنې داسې ولایت به د افغانستان نه وي چې هغه له پرچاوي نه خلاص نه وي. او پرچاوي چې ده تاسې ولسونه په دې باید پوه مست. او بیا هم پرچاوي موږ هم د ننګرهار یو، موږ هم ځورېږو. دا هر سړی چې خپل فامیل ته وګوري نو د دې لپاره نه چې زه د ریا لپاره یم. تاسې باور وکړئ چې په یو ساحه کې برق نه وي که تر سهاره پورې موږ په خوب وړي او ویده کېږو، ځکه تشویش موږ سره وي. پرچاوي دا یو تخنیکي عمل ده، یعنی قصدي عمل نه ده، تخنیکی مجبوریت ده. تخنیکی مجبوریت په دې معنی که چیرته موږ دا ساعتوار پرچاوي ونه کوو فرض مثال، نو دغه ستره هستي چې په پاور ترانسفرمر د میلیارډونه ډالره تا قیمت لري بیا دا سوځېږي. چې وسوځېږي نو هغه به ښیي چې عمري دا ننګرهار له دې برېښنا څخه محروم پاتې شي، او که دا به وي چې ساعتوار پرچاوي وکړو. یعنې هدف دا ده چې قصدي عمل نه وي. په زیاتره وختونو کې داسې کېږي، خو ولس فشار راوړي په بعضې ساحو کې داسې به هم نه وي چې موږ کارمندان هم شاید غفلت وکړي. د مثال په ډول یو ساحه کې وایو چې دلته اضافه باري ده، یو 2 ساعتو لپاره د ترانسفرمر پرچاو که، نو هغه کارمن غافله پاتې کېږي، ټوله شپه ګل پرېږدي ترانسفرمر که نه، بیا لاسرسی ورته وشي. دا زه منم، خو ولې دا یو قصدي عمل نه ده، چون یو تخنیکي مجبوریت ده. خو تخنیکي مجبوریت دی، قصدي عمل نه دی، اما ولس ستونزې ګالي. ستاسې یو ترانسفرمر چې د 1000 کورونو د برق ورکړې ظرفیت لري، اما تاسې پرې حتی د 2500 پورې میټرې پکې توزیع کړي دي. دا ملامت ولس شو که اوس برق ریاست شو، صحیح ده، ولس به تا نه برق غواړي، خو تاسې باید خپل طاقت ته کتلی وی، خپل دغه ته نوی ترانسفرمر ته ولګوئ برق را توزیع کړي. نه دا چې هغه پخواني ترانسفرمر کې چې د 1000 کورونو ته د برق ورکولو ظرفیت لري، تاسو 2000 کورونو ته ورکړئ. په دې کې د خلکو وسایل وسوځېده، د خلکو د یخچالونه وسوځېده، برېښنایي وسایل ډېر سوځېدلي. که همدا اوس یې سروې وشي په جلال آباد کې د مستري خانو ته لاړ شي، د برېښنایي توکو د ورکشاپونو ته لاړ شي، څومره وسایل به راغلي. دا تاوان به له چا اخلي؟ ولس به دا زیان څنګه جبیره کوي؟ دا صحیح خبره ده. ما مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزه شته ده چې باید کوم موږ ظرفیت لرو د مثال په ډول هلته 800 کیلو ټمپیره ترانسفرمر ایښی، خو باید موږ 800 هم حتی په تخنیکي شکل باندې باید 800 هم نه وي، په دې باندې 610 یا 900 میټرونه توزیع شي. موږ دوچنده اچولي. یو خو هغه مجبوریت شو چې ما درته وویلې دا ده. بل دا ده چې ظرفیت ته نه دي کتل شوي، دا کار شوی ده که نه انجام شوی ده. اوس د دې لپاره چې کوم کار انجام شو باید د دې د حل لارې لپاره ما تقریبا په ننګرهار کې که زه درته وایم یو خو دا موسمي اضافه باري ده چې ما ویلې چې موسمي ده، بیا نور وضعیت نورمالي. نو په دې لپاره موږ د تقویې په خاطر باندې همدا اوس هم عملاً کار جریان لري. هغه ساحې چې هغه فرض که 630 ترانسفرمر ده او توزیع پرې زیاته شوې ده، عملاً د موږ ګروپونه جریان لري. د ښار منځ کې هم تاسې به وینئ، کومه ورځ به ووځئ چې هغه ته موږ غواړو چې ظرفیت لوړ کړو 800 وکړو، که 800 ده هغه به یې 1000 کړو. نو اوس خو یې د حل لاره په کار ده، په هغې باندې اخته یو سره چې کار وکړو. ولې زه به دا وایم چې ښه نه دي شوي. اگر که مجبوریت ما مخکې یادونه وکړله چې راځي ګریوانش کې چغې وي، هغه هم یو مرجع ته درېږي. یو چې زه وروره حق لرم د ما همسایه برق لري او زه یې ونه لرم، شاوخوا مې برق
برقي هغه یوه ستونزه شوه هغه هم د ولس ستونزه ده بل طرف ته چې ګورو که توضیح کړو دا موجوده کسان چې کومه برېښنا لري دا همدا زیاتره موږ ته وایي چې ولې دا ورکوئ پیسې اخلئ واسطې منئ زورواکي منئ مه ورکوه که نه یو طرف نه دغه حالت شي چې مه ورکوه بل طرف نه هغه سړی چې درې طرفو ته برق وري شي بالخصوص ماشومان او سیاسر چې بل کور ته لاړ شي وګوري چې هلته کالاشوي کالي اچولي دي تلویزیون ګوري هغه هم باید زم لاسرسی ولرم یعنې دا دواړه داسې ضد و نقیض دي او دواړه مهمه دي که هغه ته وایي چې ته مستحق نه یې دا خپله یو د خفګان باعث ګرځي یو شکایت ده او که چېرته پرې توضیح کوو هغه موجوده خلک چې برق لري یعنې هغه هم حق لري چې باید زه پرچاوي ونه لرم خو خیر دا موسمي ده په اساسي شکل باندې د حل لارې دا ده چې موږ دا تقویتي پروګرام چې لرو په همدې خاطر باندې کار کوو چې تقویه شي خو یو موضوع چې باید تاسې او دا ولسونه دا ننګرهار خو داسې ده چې دا پرچاوي پکې نوې نه ده چون ما به یو کال یا زیات کم د دې ماموریت کېږي په دا ننګرهار کې پیډروار حتی دا پرچاوي په دې موسم کې د اوړي په موسم کې ننګرهار چون ګرمسیره ولایت ده پرچاوي زیاته وي مخکې هم زیاته وه اوس هم یعنې نوې نه ده د عمل د پرچاوي پخوانه سره و خو د دې لپاره چې د حل لپاره لاره پیدا شي ځکه چې پرچاوي نه چاره نه ما مخکې مې یادونه وکړه او پرچاوي هم نوې نه ده په ننګرهار کې په دې ګرمي موسم کې خو بالخصوص تاسې مې دې شاهدان یاستئ چې تل دا پرچاوي کېدله یا د شپې یا د ورځې لخوا خو بیا هم د ما د ولس نه هم دا خواهش ده او تقاضا مې هم دغه ده موږ چې کوم څه موږ پورې اړه لري بعضې موضوعات دي په هغې کې باید موږ هم غفلت ونه کړو کارمندان هم بیا د ولس حوصلې ته هم اړتیا ده چې بعضې وخت د مثال په ډول د موږ یو برقي غفلت کې نه ځي زیاتره چې وګورې قلب ماتئ بکسه ماتئ نو زه وایم چې یو څو دقیقې برق نه وي دا به ښیي په دې باندې چې ته خدای ناخسته که ودې نیسي خو تاسې خپله چې برقي وده شوی د 2 ساعتو پرچاوي په ځای باندې ټوله شپه وده یې ولس غرق شو چې 8 ساعته شپه بې برقه تېره یعنې په بعضې حالاتو کې داسې ما ویلې چې په بعضې حالاتو کې کېدای شي داسې هغه سره موږ مواجه کېږو که نه یعنې کارمند هم غفلت کوي خو زه بیا وایم چې برق ښه ده خو دونه ښه نه ده خدای ناخسته چې سړی پکې مړ شي چې خپله نه پوهېږي او بکسه خلاصه وي او خدای ناخسته تا برق ونیسي او بیا هغه نو بل حالت ته ځي یو بل شکایت چې خلک یې هغه دا دی چې د ننګرهار لپاره راغلې برېښنا وایي د یو ډول تعامل له مخې د جنراتورونو والات ورکړل شوي ده او په لوی لاس خلکو باندې خرڅېږي د دې داسې اختلاف شته نشته ته یې منې نه یې منې طبعا ته به ماته وایې چې نه یې منم زه به تا ته د یو مثال درکړم ژوندی مثال په دا کمپونو ساحه کې یو مشر قومي ما ته اطلاع راکړه چې دلته حتی دغه د جانیټر اواز چې ده دا ثبت شوی په یو پیته کې او هغه چالانې دي یو ډیک په شکل او دا برېښنا ما ته ډېر جالب هم دا حالت ښکاره شو ما څو بجې وایي په 11 بجو د شپې دا کار شروع کېږي ما ته تلیفون مه بندوه زه خپله درځم یعنې ته باور وکړه چې زه ورغلم زنګونه مې ونیول هلته لاړم یعنې دا ما ته هم ډېر د خندا وړ خبره وه چې لکه بعضې وخت کې چې یو شی ثبت کړې که نه دا بازار کې دا شی خریدار په لاس دا وایي چې جانیټر اواز یې ثبت کړی چې لاړم نو زه تاسې ته په اطمینان سره وایم دوه حالات دي پخوا به دا خلکو ویلې چې هغه ډېر مشهور او حاجي صاحب فاروق حاجي صاحب ګلمراد جانیټرې دي که نه له دولتي په دا موضوعات ډېر وو پخوا کله چې د نغلو برېښنا راغله په د وخت رئیس صاحبانو په تدریجي ډول دا ختم کړو ولې یو ځای کې شتون لري د مثال په ډول په دغه کوم داخل د ښار کې چې مارکیټونه دي د مارکیټونو خاوندان کله چې برېښنا نه وي د مختلفو عواملو په اساس قطع کېږي یا قصدي یا عضوي نوباتپخ کې نو بیا دوکاندار چې بړ ته اړتیا لري نو هغه د مارکیټ خاوند مجبور ده چې هغه جانیټر ورته چالان کړي او هغسې چې په ساحو کې که نه لکه په ساحو کې جانیټر ایښي خرڅوي نو هغه خو تاسې کولی شئ چې ویې ګورئ یعنې تاسې د دې حق لرئ چې مستندسازي وکړئ دغه موضوعات زیاتره لري د حقیقته خو په داخل د ښار کې کوي خو مارکیټ خاوند به خپل د مارکیټ لپاره د دې لپاره چې سهولت رامنځته کړي ایښی وي که نه دا موضوع ده او فابریکو والات هم داسې نه دي کړي چې د ولس برق هم فابریکو والات ورکړي فابریکې خو داسې دي چې یو ځای معلوم نه ده اول خو زیاتره چې کشکې چې یو معلوم ځای وی چې په دغه ځای کې فابریکه ده موږ ورته هغه پیډر نه په اصطلاح یا تخنیکي غلا شوی وی فابریکې د ننګرهار په مختلفو ساحو کې دي په مختلفو ساحو کې دي بیا دا امکان نه لري چې فرض کړه اوس پارک صنعتي کې دي صحیح ده د یخ فابریکې دي نو ثابته نقطه نه ده چې هغه ځای کې دي او بل موږ خو تجارتي شرکت ده زیاتره خلکو په فابریکو یې بر خرڅ کړی بر خو خرڅو په فابریکو فابریکهدارانو نه پیسې اخلو دا د ولس دا موږ ته چې دا پیسې راټولېږي تاسې په دې پوهېږئ برېښنا شرکت چې ده یو تجارتي شرکت ده او بودیجوي واحد نه ده په کوم ولایت کې چې څونه عواید ټولېږي په همغه ولایت کې هغه شبکه په تیزۍ سره مخکې ځي نو موږ ته چې کوم هدف ټاکي که موږ هدف نه پاتې شو بیا هغه ولایت کې موږ شبکه سازي نه شو کوی زیاتره خلک په فابریکو بر خرڅوي یعنې هدف دا ده چې هغه موږ ته پیسې اخلو په قانوني شکل باندې نو دومره برق خو پرې نه خرڅوي چې د خلکو برق پرې ضایع کوي
نه خو برخو ضعیفوالی ما درته ویلي دوه ضعیفوالي نو د فابریکې مصرف او د یو کور مصرف په فرق لري. یوه فابریکه د 100 کورونو ځواب نه وي. نه اوس که داسې وکړو د مثال په ډول چې په ننګرهار کې بیخي فابریکه دارانو ته مثال په ډول یا برق نه وی ورکړل شوی یا یې ورنکړو، خو بیا زه فکر کوم چې دا خو هم د صنعت د عمل خو داسې ده چې صنعت هم باید د اقتصادي وضعیت باید په نظر کې ونیسو او رشد وکړي. د مثال په ډول فابریکه ده د یخ فابریکه. اوس ته فکر وکړه دغه فابریکه کې چې دا کاریګر کار کوي خو د ننګرهار بچیان دي، د ننګرهار خلک دي، بیا په پرتو ولسوالیو کې چې د غنی کنه مثال یخني لکه شینواري او بټي کوټ او غنی خیل خو همدغه فابریکې یخ دي هلته هماغه ولس ته استفاده کوي، یعنې داسې نه ده خدای ناخسته چې خو فابریکه هم بیرته ولس ته ګټه کوي کنه. تشکر. یوه پوښتنه که دا وشي چې ستا په نظر ته د برق د یو لوی برخې مسؤل د ننګرهار حق څوک خوري د برق برخې؟ اصلا داسې ده دلته که ووایو چې بعضې وخت حق طلبي که نه بعضې موضوعات لکه بعضې ځای کې چې ویشه کېږي یو جوار او غنم او فرض که یا مواد وایي چې یاره نو دا تخنیکي داسې ده تخنیکي حالت کې زه وایم چې هر سړی خپل حق خوري. د ننګرهار د برق حق هېڅوک نه خوري، په دې دلیل نه خوري چې موږ او تاسو ته چې کوم برق راځي اول دا د ملک بیخي نه ده وارداتي د بل ملک نه راځي. بیا دا فابریکه چې جوړه شوې د مثال په ډول د کابل په زیاتره خلک وایي فابریکه د نغلو برق د موږ او موږ ته راکړه. په کابل کې داسې یو تعامل ده چې تاسو د ولس په دې پوه شي. څو ورځې وړاندې خلک غونډ شوي وو د ریاست برق مخې ته چې تاسو د موږ برق ننګرهار ته ورکوئ. هغوی دا دعوه کوي چې فابریکه د کابل په حدوداتو کې د نغلو د موږ برق تاسو ولې ننګرهار ته ورکوئ؟ د موږ برق هم ضعیفه کړه. دلته چې زیاتره ولس نه اوري چې هله د موږ برق یې ورکړی، نو دا اوس معلوم نه ده چې دا چا ده، خو ټول یو ملک ده. اساسي خبره دا ده چې دلته کمبود د انرژي ده. که کمبود د انرژي نه وای بیا دا ستونزه نه ده. یعنې هدف دا ده چې هر سړی خپل حق خوري. یو خو هغه چې هغه سرقت او غلا کول هغه جدا بل اړخ ده، خو ولې په کمبود د انرژي ده په مجموع کې بل ملک نه برېښنا راځي، موږ او تاسې وارداتي برېښنا لرو. نو دلته زه فکر کوم چې زه به دا نه وایم ولې مساوات پکې نه ساده شي، ولې ننګرهار ته کمه توجه کېږي؟ ته 300 میګاواټ اړتیا ده، صنعتي ولایت دی، د برېښنا ته اشد ضرورت لري، ګرم ولایت دی، بیا هم برق ته کم ورکړه 2 میګاواټه برق شي د ننګرهار لپاره دا د ښار د یو ناهیم نه کېږي. دا خو کفایت نه کوي. ما مخکې یادونه وکړه د افغانستان هر وګړی باید برېښنا ته لاسرسی ولري. نو چې خپله زه ته اصلا هغه د ملامتۍ نقطه باید پیدا شي. څوک ملامت لري، څوک پسې نه ګرځېږي. برېښنا شرکت ننګرهار سره د مور و مېرې سلوک کوي. د افغانستان په ملي شورا کې د ننګرهار وکیلان د ننګرهار غم نه خوري. مرکزي اداره ننګرهار ته پاملرنه نه کوي. ننګرهار ولسونه خپله د هغسې تیز نه دي لکه د مزار، هرات او د نورو ولایتونو چې حتی 200 میګاواټه برقونه لري. مشکل چا کې ده؟ اساسي علت دا ده. ما مخکې یادونه وکړه دلته به زه فکر وکړم چې مشکل همدغه یوازینی ده چې کمبود د انرژي ده. دلته مشکل یوازې کمبود ننګرهار ته دی که نور ولایتونو ته؟ تاسې اوس ګوره پایتخت وګورئ، دا اوس پایتخت کې پرچاوي ده. پایتخت خو د ټول افغانستان د هر چا کاري که نه اول بیا دغه 100% برېښنا ولري پایتخت صحیح ده، بیا ولایت ولري. موږ او تاسې دا اوس په جلال آباد نه په کابل کې پرچاوي ډېره ده. ولې تا د مزار یادونه وکړه او هرات، هغه مشکل چېرته ده؟ کله چې وارداتي برېښنا راځي هغوی په مخه کې پراته دي. لکه اوس ما تا چې پېښور نه برېښنا واخلو خو اول باید ما تا د ننګرهار ستونزه حل کړي. هغه وارداتي برېښنا د دوی په مسیر راتېرېږي. ایران نه برېښنا راځي، هرات یې مخه کې ده که نه، مشتریان ډېر دي. یوازینۍ ستونزه هم دا ده چې دلته کمبود د انرژي ده. او که زه تاته ووایم چې که وکیلان او سیاسون د موږ او تاسې ټول مشران دي یا قومي مشران یا ځوانان په مجموع کې، که زه تاته خپل هغه 6 میاشتنی پلان ووایم مرکز دا وایي چې تاسې د خپل حد نه اضافه کار کړی. دلته خو داسې ستونزه ده چې کمبود د انرژي ده، موږ ته لاسرسی نه، خو زه د موږ د کوم چې ټارګېټ راکوي موږ د هغې نه اضافه تر کار کړی. په دې دلیل 98 کې ما ته ویلي چې ته 2 میګاواټه برق جذب کړه، بودیجه راکړې صحیح ده. نو موږ فکر وکړه 4 میګاواټه اضافه برق جذبوو. یعنې هدف دا ده چې دلته اساسي هغه دا ده چې کمبود د انرژي ده. مشکل دا ده، یعنې دې کې به څوک مقصر نه وي. کمبود د انرژي ده. ما تاسو ته مثالونه درکړه. او د دې د حل لپاره د سولر 400 میګاواټه پروژه چې سروې شوې ده هغه د ننګرهار په مختلفو ساحو کې همدارنګه په حصارشاهي کې چې کار جریان لري، تاسې جریان کې هستئ. او تر ټولو مهمترین او خوشخبري دا ده چې کوم 220 لاین چې ارغندې نه راځي 300 میګاواټه ننګرهار ته د هغې د سبسټیشن چارې مامده دي، هغه د هغه هم کار شروع کېږي، انتقال شوي دي. نو کله چې دغه 300 میګاواټه برق ننګرهار ته راځي بیا به ننګرهار د برېښنا له پلوه غني ولایت کېږي. نو اساسي ستونزه کمبود د انرژي ده. څومره مطمئن په څومره وخت کې به ننګرهار د برېښنا ستونزه حل شي؟ دا ستونزه دوی چې کوم دا د سرشاهي برېښنا کوډ دا د سولري برېښنا کوډ خو تقریبا 2-3 ځله افتتاح شو. زما چې یادېږي 5-6 کاله خو د دې د ابتداګانو هم کېږي یا دغه برېښنا کېږي د سولري
لا هم لین ورنه تیر نه شو نو مخکې خو به لوحه دوه درې وارې بدله را بدله مخکې خو به یادونه ځکه نه کومه چې مخکې څه شوي هغه ماضي به پرېږدو خو اوس تاسې عملا کولی شئ چې یو ورځ لاړ شئ ما سره هغه د احاطې کارې او تخنیکي کارې چې د دې کې د بانک جهاني لخوا چې پیسې ورکول کېږي د قطر دولت سرمایه ګزاري کوي او عملا اوس کار جریان لري مخکې باندې زه ځکه بحث نه کوم چې اوس عملا موږ او تاسې کولی شو به ګورو احاطه هم شوې ده او عملي کار جریان لري که نه عملي کار جریان لري هغه نه هم ولس استفاده کوی شي او هم صنعتکاران کله چې صنعتکاران موږ یې سرشهي ته ولیږو هلته لاړ شي په خیر دا خپله دا د دې ځای دا د کوم صنعتکارانو فابریکهدارانو برق بیرته ولس ته پاتې کېږي یعنې دا هم یوه ګټه ده او هغه 220 لین چې ما ویلې راځي هغه په 140 جریبه ځمکه کې په شیخ مصري کې د هغې د احاطې چارې هم جریان لري یعنې هغه هم فکر وکړه چې د یو کال پروژه ده بانک جهاني ورته پیسې ورکوي نو معمولا زیاتره چې ډېره برېښنا موږ او تاسې جذبو لږ وخت ته به ډېره اړتیا لري فکر وکړه د برېښنا رئیس نه یاستئ یو ننګرهاري یاستئ پلان دې څه دی د برېښنا ریاست نه به څه غواړي د مرکزي شرکت نه به څه غواړي په څه شکل دا خپل حق باید ترلاسه کړو نو هر څوک معمولا چې یو ادارې ته ځي د هغې ادارې کاري هغه ته ګوري موږ نه معمولا چې زه غواړم فرض که زه یو مشتري که نه خو معمولا برېښنا غواړم برېښنا ته لاسرسی باید ولرم صحیح ده صحیح اوبه باید ولرم یعنې خدمات باید زه ولرم نو د دې په خاطر باندې دا وخت اړتیا لري چې زه وغواړم نه ما ویل د یو ننګرهاري په توګه نه د برېښنا د رئیس په توګه دغه کومه لاره ورته ښیي چې راځئ دغه کار وکړو چې د ننګرهار ته برق ډېر کړو د برېښنا خو ما تا ته مخکې یادونه وکړه که موږ او تاسې برق کم دی صحیح ده وارداتي برېښنا لرو تولیدي برېښنا مو کمه ده په پردی برق باندې تکیه کوو کابل هم پرچاوي لري دا خبر دې راته وکړي ننګرهار ته برق 300 میګا واټه ضرورت دی 2 میګا واټه لري کم دی اما څه باید وکړي ننګرهاریان چې برق د مشکل نه خلاص شي خو ننګرهاریان خو موږ دولتي څوک راونیسي برق ریاست راونیسي مرکزي شرکت راونیسي وکیل راونیسي خپل ولسمشر ته ځان ورسوي چې ازبرای خدای شه د برق مشکل نه بیا هم زه دا خبره کوم موږ او تاسې باید تلاش وکړو زه فرض که زه د یعنې په تلاش کېږي په تلاش کېږي فرض که زه بیخي د دولت مامور نه صحیح ده برېښنا چې غواړم زه هم درنه دا غواړم خو دوه شی باید زه په پام کې ونیسم هغه دا یو وخت یو بودیجه صحیح ده دا شی ډېر مهمه دي دا برېښنا او امنیتي ملحوظات چې دي په هر ترتیب نو دلته چې دا تخنیکي اداره ده تخنیکي اداره ده باید موږ موقع ورکړو فرض که زه یو مشتري موقع ورکړو دا کمې لارې چې فرض که د یو رئیس په حیث نه فرض که ته رئیس زه مشتري دا بیان شو چې موږ سولري برېښنا باندې کار روان ده 220 د لین چې راځي 300 میګا واټه په دې کار روان ده او په نورو ساحو کې دا د وړو پروژو دا چارې روانې دي نو دا په تدریجي ډول باندې به دا مشکله لیږي یعنې په ناڅاپي ډول باندې دا ستونزه نه لیږي د برېښنا د ننګرهار ځکه ډېر یو پراخه ښار ده فرض که موږ ووایو چې 15 میلیونه نفوس خو زه فکر کوم چې 15 میلیونه نفوس په دې ښار کې اوسېږي نو تقاضا ډېره ده تشکر خوشحاله اوسئ دا د ډرونټې د برق لپاره موږ چې 10 کاله وړاندې تقریبا USAID د ډرونټې برېښنا کوډ جوړولو لپاره پیسې منظور کړې نو بګو چې 10 میلیونه څومره ډالر وه 10 میلیونه ډالر وه خو تر اوسه یعنې چې مثمره ثمره یې موږ ونه لیده نتیجه یې موږ ونه لیدله هغه زه غواړم تشریح کړم یو خو نن خوشخبري دا ده چې په 4 بجو باندې یو توربین یو ماشین چې موږ له فعالیت نه غورځېدلی او 4.8 میګا واټه په ظرفیت باندې و هغه د روسانو لخوا کمپنۍ و هغه نن هغه کېږي چالانېږي هغه ماشین نو د درونټې چې کوم موږ متاسې مشتریان لرو هغه به تخنیکي ستونزه نه وي د صلیح ساته ډول برېښنا نه برخمن شي او د دې اساسي هغه چې تا ولې 10 میلیونه اصلا 10 میلیونه امریکایي ډالر دي چې هغه بانک آسیایي ورته پیسې ورکوي هغه خارجي کمپنیانې په دې کې یعنې داخل کې داسې ظرفیت نشته اصلا داسې کېږي چې دا د درونټې چې کوم سیستم ده یا مثال دا وروس جوړ کړی دا سیستم دا اړی مطلقاً یعنې جرمني سیستم ته کله چې سیستم بدل شو د دې د ماشینونه د فکر وکړه انالوګ سیستم نه ډیجیټل سیستم ته وړي ډیجیټل ته چې واوښته د دې دا ظرفیت 12 میګا واټو ته رسېږي صحیح ده 12 ته چې ورسېده نو دې کې ارتفاع یا بعضې شیان چې ماشینونه سیستم نو یعنې په کم ارتفاع باندې زیات تولید لاسته راځي نو چون هغه پروژه لږ زمانګیره ده اوس کسانې سروې ته څو مراتب راغله اوس چې خوشخبري دا ده چې کمپنۍ برنده شوه یعنې مخکې چې هر څو مالې چې بازي باندې ځکه بحث نه کوو که هر څه شوي اوس کمپنۍ برنده شوه کمپنۍ برنده ده یو جرمنۍ کمپنۍ ده هغه به پې عملا کار کوي او هغه وخت یې ورکړی ده چې دا به په 1.5 کال کې دا بشپړېږي یعنې ډېر وخت اړتیا لري یو بل اساسي ستونزه دا ده چې د خپله د بند کاسې نه افګردان جوړ شوی یعنې هغه داسې یو ثقیل حالت ته تللی ده چې زیاتره خلک وایي بند کاسه پاکه اوس که دا بند کاسه پاکه هم دونه مصارف پرې راځي هغه تدابیر هم ورته دوی نیولي دي یعنې اساسي شکل اوس خو موږ په هماغه توربین اولني حالت ته راوړو دا چې سیستم یې ټول بدلېږي بانک جهاني ورته پیسې ورکوي کمپنۍ جرمنۍ کمپنۍ برنده شوې ده زمینځ ته
هغوی به پرې کار شروع کوي او 1.5 کال په موده کې به دا بشپړېږي. تشکر، خوشحاله اوسئ. وروستۍ پوښتنه بحث په راټول کړو هغه دا چې د ناغلو برېښنا لینونه تر ډېره داسې باوري نه اوسي، یعنې هره شپه چې سړی خپل برق ته کښېني یا د برق نه موږ د استفاده کوو، یوه ویره موږ سره موجوده وي چې نن به یې قطع کوي، سبا به قطع کوي، بیا به کوم څوک پیدا کېږي یا به مچلغوزه باندې ولي یا به کوم کوچی پیدا کېږي به مچلغوزه باندې به ولي یا به هم کوم بل څوک پیدا کېږي به کلاشینکوف به ولي. څومره مطمئن دی دغه لین اوس؟ دلته 2 حالته دي. یو خو داسې وخت ناوخت د وسلوال طالبان د دې لپاره چې د همدغې نقطې نه دولت ته فشار ورکړي، د مثال په ډول یو سیاسي حرکت کوي، یو سیاسي هیبې نه کار اخلي، فرض کلین خطا کوي، هغه هېڅ برق پورې اړه نه لري. د مثال په ډول یعنې بمبار دې نه کوي که نه موږ برق قطع کوو، یو دا. او بل تاسې ولیدل که نه چې 1.5 میاشت یا 1 میاشت برق قطع و، هغه هم دغسې یو سیاسي حالت و. یو داسې چې دوی موږ نه د برق تقاضا کوي. اوس تاسې به بادپخ ته تلل به شاید ستونزمن یا کولی شئ چې موږ په بادپخ ولسوالۍ کې دا اوس 21 پایې مختلفو طاقت ترانسفرمرونه ایښي عملا، او د بیتا کمپنۍ د ترکي ښه هغه سټنډرډ ترانسفرمرونه لګیا، اوس د میټرونو توزیع ورته شروع کړې ده. یعنې که موږ پورې چې ساړه لري برېښنا پورې که هغه کار موږ ترسره کړو، دغه د میټرونه توزیع کېږي اوسبینو بادپخ ته، نو څه ستونزه شته ده په دغه محصول کې چې مثال موږ وایو چې نه دا یو خدمات درته عرضه کوو په مقابل کې به پیسې راکوي، نو هغه چې موږ برق ورکړو موږ پورې اړه لري. که سبا وي برق موږ ورته یا وعدې چې شوې وي دا د برق وروره. او یو داسې چې ما ویلې چې سیاسي حرکت کېږي او سیاسي هیبې نه کار اخیستل کېږي چې زه دولت ته فشار ورکړم، نو د هغې مخه بیا موږ ځکه نشو نیولی چې تاسې پوهېږي هغه مسایل بیا سیاسي. یو بل دا ده چې دغه ساحه چې ده اوسبینو بادپخ، نو هغه ټوله خو د حکومت په لاس کې نه ده که نه، نشو کولی چې هرې پایې ته پوسته واچو. یعنې موږ باندې چې څه حق و هغه د خلک حق هم لري او کلونه فرض که ورته لاسرسی نه وشوی، اوس عملا ورته د میټرونو توزیع جریان لري، هلته موږ کسان لګیا دي کار کوو. نو برق چې موږ پورې لري موږ ورکوو، او د دې نقطې نه به څه مشکل نه وي انشاءالله. نو بل تا خپله هم ویلې بعضې تخنیکي عوامل داسې چې فرض که یا باران دا مسایل هغه بیا موږ څوک مخنیوی هم نه کوي. داسې وخت راغلی ده چې د موږ کارمندانو د شپې په 12 بجو د موبایل دا ګروپ خوله کې به یو نیولی هلته کار یې کړی په 12 بجو د شپې، هغه که په قصدي ډول وي بیا هغه ده چې کسان هم بندیانۍ او دغه مسایل پکې وي. تشکر، ډیره مننه. د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس ښاغلی انجینر صاحب اکرام الله عبید، مننه کور مې وا چې راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې. خیر ویست. تشکر. د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، د ننګرهار د برېښنا د ستونزې په اړه مو د ننګرهار د برېښنا شرکت له رئیس سره دغه ځانګړی بحث همدلته پای ته رسېږي. الله مو مل شه.